د نن ورځې مهم تازه او وروستي خبرونه. ډاکټر عبدالله او حامد کرزي بیا ولې وکتل؟ پاکستان څنګه په چل بیا افغانستان کې خپل بیرغ ولګوه؟ افغانان بیا څنګه د پنجاب خوا ته وغورځېدل؟ له استرالیا څخه څنګه خبر راغلی دی؟ او طالبانو څنګه یو پاکستانی جنرال ووژه؟ د دې ترڅنګ ډېر نور مهم خبرونه هم در سره شریکوم، نو ضرور ویډیو تر اخره وګورئ. سرپل د سرپل ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس فخرالدین امیر سرپولي وایي چې د اسلامي امارت رئیس الوزرا لومړی مرستیال ملا عبدالغني برادر چې پرون د یوه پلابي په مشرۍ دغه ولایت ته ورغلی و، د قشقري د نفتو د حوزې پرانیسته وکړه. د هغه په وینا اوس مهال د قشقري په سیمه کې د نفتو 10 څانګې شته چې له دې ډلې 9 څانګې فعالې دي او له دې وروسته ورڅخه نفت استخراجېږي. سرپولي وایي چې د قشقري د نفتو پر کان د کارپیل سره به هره ورځ شاوخوا 150,000 ډالر عواید ترلاسه کیږي او دا د اسلامي امارت لپاره لویه لاسته راوړنه ده. بهرنیو چارو وزارت د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې له افغانانو سره د ناوړه چلند په تړاو په کابل کې د ایرانی سفارت چارواکي احضار کړي دي. په قطر کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم نوردک ویلي دي چې د بهرنیو چارو وزارت د دویم سیاسي ریاست مشر فیضان الله ناصري د ایرانی سفارت له چارواکو سره په دې موضوع غږېدلی دی. د اسلامي امارت د ویان په خبره ناصري په ایران کې له افغان کډوالو سره د ایرانی پوله ساتو ځواکونو لخوا د ناوړه چلند په اړه خپل اندېښنه له ایرانی اساسو سره شریکه کړي چې خپل لوړپوړو چارواکو ته یې ورسوي. په دې وروستیو کې ایرانی حکومت ځینې افغان کډوال له خپل هیواده په زور ایستلي دي. استرالیا د استرالیا د کډوالو شورا د پارلماني کمیټې د هغه وروستي راپور هرکلی وکړ چې له حکومته غواړي له افغانستان سره د مرستو د تنظیمولو ترڅنګ 14,500 افغانانو ته د ویزې ورکولو پروسه چټکه کړي. د یوه پروګرام له مخې به په 4 کلونو کې دغه افغانان استرالیا ته لیږدول کیږي. دغه شورا ویلي دي چې د استرالیا د کورنیو چارو وزارت ته اوس پکار ده چې پر دې مسلې چې څومره ژر د دغو افغانانو د ویزو پروګرام تطبیق کولی شي غبر وکړي. د دغه شورا رئیس پاول پویر ویلي خلک غواړي پوه شي چې څه وخت یې ویزې اجرا کیږي او د ویزو اخیستو لپاره چانس لري تر څو سخت انتخابونه وکړي. نوموړي ویلي په افغانستان کې روانې ناامنۍ او ویزو ته د رسیدګۍ په چاره کې نه شفافیت افغانان له یوه خطرناک حالت سره مخ کړي دي. د استرالیا د کډوالو شورا په دغه راپور کې د هغو سپارښتنو هرکلی هم کړی دی چې د استرالیا له حکومته غواړي چې له افغانستان سره د مرستو په برخه کې له اغېزمنو چینلونو کار واخلي. دغه شورا ویلي په افغانستان کې د عاجلو بشري مرستو لپاره د ملګرو ملتونو غوښتنه نیمایي ځواب شوې او استرالیا کولی شي چې مرستې زیاتې کړي. ملګرو ملتونو په روان کال کې له میلیونونو افغانانو سره د مرستو لپاره د 4.4 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړې وه چې د څه باندې 2 میلیارډ او 400 میلیونه ډالرو ژمنې شوې دي. ډاکټر عبدالله او حامد کرزي د تیر حکومت د ملي مصالحې عالی شورا رئیس ډاکټر عبدالله له پخواني ولسمشر حامد کرزي سره لیدلې دي. عبدالله پر خپل فیسبوک پاڼه باندې لیکلي دي په دې لیدنه کې دواړو د افغانانو لپاره پر بشري مرستو دایمي ثبات او د ښوونیز بهیر پر پراختیا او د شته خنډونو په لرې کولو باندې خبرې کړې دي. نیمروز راپورونه وایي چې د ډیورن فرضي کرښې ته نږدې د نیمروز ولایت په ذاکر کلي کې د طالبانو ځواکونو د پاکستان پر یوه هلیکوپټر ډزې کړي دي. د سرچینو په حواله دغه هلیکوپټر په شکمنه توګه د یادې سیمې فضا کې روانه وه چې طالبانو پرې ډزې کړي او په هلیکوپټر کې ناست یو پاکستانی جنرال یې ټپي کړی دی. تازه راپورونه څرګندوي چې د پاکستان پوځ په 24 ساعتونو کې د یادې پیښې د عاملونو د ورسپارلو او له ذاکر کلي د خلکو د ویستو غوښتنه کړې ده. ناتایید شوي راپورونه ښیي چې له دې کبله د پاکستان د پوځ او طالبانو ترمنځ د شخړې احتمال شته او طالب چارواکو د احتمالي ترینګلتیا پر وړاندې مقابلې ته ځان چمتو کوي. په دې اړه د پاکستان پوځ او طالبانو دواړو په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي چې طالبانو د مقابل لوري دغه غوښتنې رد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون ځینو رسنیو د هلمند په شورابک پوځي اډې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې د برید او په کابل او نورو ولایتونو کې د شکمنو بهرنیو چورلکو د ګرځېدو خبرونه ورکړي دي. د طالبانو ځینو تبلیغاتي مبلغینو پاکستان بې باوره هیواد ګڼلی او ویلي دي چې تیر ځل یې هم د طالبانو د نسکورولو لپاره امریکا او متحدینو ته یې اډې ورکړې وي. په ورته مهال به پاکستان کابل کې افغانانو ته په نیم قیمت د ډوډۍ ویش پیل کړی دی. د ټولنیزو رسنیو کارونکو ویلي دي چې طالبانو افغانان د پاکستان لاس ته محتاج کړي او د خلکو ژوند یې سخت کړی دی. دوی زیاته کړي د طالبانو د افغانانو وقار او عظمت د پاکستاني پښو ته غورځولی وطن یې د دوی په واک کې ورکړی دی. په دغه موضوع باندې بیا سید شاه سقیم لیکلي دي د کرونا په شپو کې نظام پر خلکو ډوډۍ ویشله. زه هم د هماغې ډلې غړی وم.
هر کور ته د کورنۍ د غړیو په سر ډوډۍ ورکول کېده. ځینو کورو ته به تر دروازې وروړل کېدله. یوه ورځ مو پر دې خبرې وې چې وچه ډوډۍ یې مه بولئ، د ولس غرور ته تاوان رسیږي، پخه ډوډۍ یې بولئ. عمران خان بیا د سترې محکمې لخوا د ده د پریکړې تر ردولو وروسته بیا ویلي دي چې تر وروستي بال پورې په میدان کې ولاړ یم. سوداګرۍ وزارت د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي چې یوې افغان کاغذ جوړونکي کمپنۍ په لومړي ځل خپل تولید کړی کاغذ قزاقستان ته صادر کړ. د دغه وزارت په یوې اعلامیې کې راغلي دي چې یاد شوی کاغذ د بهیر په نوم یوې کمپنۍ تولید او بهر ته صادر کړي دي. سعودي عربستان د سعودي عربستان ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان په مدینه منوره کې د اسلام د لومړي مسجد د پراخولو د تر ټولو سترې پروژې د پیلولو اعلان وکړ. د اوبو او برېښنا وزارت د اوبو او برېښنا وزارت وایي چې یو ترکي شرکت غواړي په افغانستان کې د انرژۍ د تولید په برخه کې پانګونه وکړي. د اوبو او برېښنا وزارت څخه د خپرو شویو معلوماتو پر بنسټ د دې وزارت مرستیال عارف الله عارف له ترکي پانګوال عبدالله سروش سره په لیدنه کې ویلي دي چې افغانستان اوس مهاله امن دی او ټول بهرني او داخلي پانګوال کولی شي دلته په ډاډه زړه پانګونه وکړي. په دې لیدنه کې عبدالله سروش ویلي دي چې د غواړي په افغانستان کې د انرژۍ په برخه کې پانګونه وکړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نسبي امنیت په راتلو سره په بیلابیلو برخو کې په تیره د انرژۍ د تولید برخه کې د پانګونې لپاره د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لیوالتیا زیاته شوې ده. مزار شریف امنیتي ځواکونو په مزار شریف ښار کې یو ماشوم د انسان تښتونکو له منګلو آزاد کړ. دغه ماشوم 2 ورځې وړاندې له کابل څخه تښتول شوی و. او په اخره کې هم دا خبر باید در سره شریک کړم چې د جمعې په ورځ د پاکستاني پوځ د عامه اړیکو ادارې څخه په یو خپاره شوي بیان کې ویل شوي دي چې د بلوڅ وسلوالو او پاکستاني پوځ ترمنځ درنه جګړه رامنځته شوې چې په ترڅ کې ګڼ شمېر بلوڅ وسلوال او 4 پاکستاني پوځیان هلاک شوي دي. د پوځ لخوا په دغه خپاره شوي خبرپاڼه کې ویل شوي دي چې یاده نښته هغه وخت رامنځته شو چې پاکستاني پوځ غوښتل د بلوچستان په سینګي سیمه کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ د ترهګرو خلاف عملیات ترسره کړي. دغه خبرپاڼه زیاتوي چې د بلوچستان په نوشکی او اوران سیمه کې هم د بلوڅ وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي چې پاکستاني او نور امنیتي ادارو ته یې سرخوږی پیدا کړي. بلخوا بیا د بلوچستان د کویټې ښار څخه د زیالانګو په نامه د یادې سیمې یو اوسیدونکي خبریال ویبپاڼې ته د ټلیفون په کرښه وویل چې په یاده سیمه کې ډیری وخت د پاکستاني پوځ او نیمه پوځیان FC باندې مرګونه بریدونه کیږي. د هغه په خبره د معلومات ښیي چې پاکستاني پوځیانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. ښاغلی لانګو زیاتوي چې په برید کې د پاکستاني پوځیانو د موټرونه ویجاړ شوي او له 10 زیاتو پاکستاني پوځیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړی وایي چې د پاکستان پوځ له بلوچانو سره سخت ظلم کوي چې دا د دوی د ظلم پایله ده. بلوڅ ملت یې په وړاندې وسله راپورته کړې ده او تر هغې به آرام نه کینی تر څو چې د پاکستان له مزدور پوځ څخه خپل ازادۍ نه وي اخیستي. خدای دې ورته نور هم وسه ورکړي. له تاسو ټولو ډېره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخره ولیدله. د لا ډېرو ویډیوګانو لپاره مو چینل در سره سبسکرایب کړئ. هغو لیدونکو چې چینل سبسکرایب کړی دی ډېره زیاته مننه. د لا ډېرې همکارۍ او ملاتړ په هیله مو تر بیا او بلې ویډیو چې راګرځم تاسو ته ښه وخت. خدای پامان.